په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه د سمرقند غونډه روانه ونې جوړیږي. ټاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه د سمرقند غونډه د روانې ونې په پای کې جوړیږي. ټاکل شوی د روسیې په مشرۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو څلورمه غونډه د روانې ونې د پنجشنبې په ورځ د ازبکستان په مرکز سمرقند کې جوړ شي. د سمرقند په غونډه کې بعد د روسیې، چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د دې غونډې ګډونوال به د افغانستان کړکېچ ته د سیاسي حل لارې د موندلو او په دغه هیواد کې د ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسولو لپاره د سیمې د هیوادونو په لا زیاتو اقداماتو خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې پیچلی امنیتي وضعیت د تروریستي فعالیتونو د زیاتوالي او د مخدره موادو تولید ته په پام سره په ځانګړې توګه له تروریزم سره د مبارزې او له نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو د هڅو همغږي کول اړین دي.